دلته د پکتیا په ځاځي ولسوالۍ کې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي لګښت د هغو شپږو پراختیایي پروژو پرانیست غونډه ده چې د اسلامي امارت د چارواکو سربیره ولایتي مسؤلین او ځایي اوسیدونکي برخوال دي. د پکتیا د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي رئیس مولوي نثار احمد نجات وایي یادې پروژې د مرکز ګردیز په ګډون ځاځي او څمکنیو ولسوالۍ کې د نږدې 100 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوي چې پکې 2 استنادي دیوالونه، 3 کانالونه او یو سربند شامل دی. پکتیا ولایت کې بیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 100 میلیونو افغانیو په مقابل کې او د نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کیږي او د طبیعي پیښو پر وړاندې د حوادثو ادارې د خانه دا پروژې تطبیق کیږي. دا استنادي دیوالونه دي 3 دانې او 3 د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند دی. د سیمې اوسیدونکی او قومي مشر حاجي صمد زازای دغه پروژې مهمې بولي او وایي چې په بشپړېدو سره به یې دوی ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. زموږ د حکومت د امارت د مسؤلینو نه د ټولو نه مننه کوو چې اوس دوی دغه غریبو خلکو او دغه ولسوالۍ ته توجه وکړه. امید دی چې دغه توجه نوره هم زیاته شي او زموږ مشران او ملکان صاحبان زموږ د مسؤلینو نه خپل درخواستونه ورکړي، د خپلو درخواستو په اساس هغه کوم ضرورتونه چې زموږ خلکو ته دي، زموږ ولس ته دي، هغه ولس ته ورسیږي، هغه کومکونه، هغه کارونه وشي. یو بل قومي مشر ولی محمد بیا د ځاځي ولسوالۍ د خلکو لپاره د لوی لارو جوړولو، د قومي شخړو هوارۍ، ځوانانو ته د کارموندنې، روغتیا، پوهنې، کرنې، د بنسټیزو پروژو د چارو پیل او ځینو نورو برخو کې له حکومت څخه د لا پام غوښتنه کوي. وایو ورو چې څومره د امکان سره مطابق وي هغه عملي شي، څومره چې د امکان نه لرې وي هغه په وخت سره غوښتنه کوو. معین صاحب سرک تاسې خپله ولیدو چې د احمد خیل ولسوالۍ نه راغی کڼ کپر سرک دی، دا تاسې خپله لیدلی دی. قضاوت تاسې نور خپله کولی شو چې دا سرک هم جوړ شي، کله جوړ شي. چې نیمه کارونه یې پاتې دي، دا مو ته پوره کوی د ولسوالۍ مرکزي جومات دی. د مسؤلینو په خبره چې په دې پروژو کې به زرګونو کسانو ته کاري زمینه برابره شي او هم به د زرګونه جرابه ځمکو خړوبولو سربیره په یادو سیمو کې د سیلابونو مخنیوی وشي.